دوستانو یو ډیره افسوسناک واقعه سره شیر کوم چې یو پولیس افسر بل پولیس افسر د هغه ملګری وژلی دی. نو دوستانو په دغه ویډیو کې د دې په اړه باندې راپور سره شیر کوو. دا ډیره دردونکې واقعه ده ځکه چې یو افسر ولاړېږي هغه بل افسر وژني. نو دوستانو راځئ دغه ویډیو راسره وګورئ. ډیره افسوسناکه ویډیو ده. یو پولیس افسر لګی شوی دی او خپل دوست پولیس افسر وژلی دی. داسې وخت رالو چې اوس نه څوک دوستانې ته ګوري او نه پیټي بندې ته ګوري. خدرینا فرینډز دی د قاتل او مقتول د دوی سناولا نوم د خپل په پولیس ډپارټمنټ کې او دوی بیچ میټ سمو یو فلیټ کې به مو اوسېدل. سر د ملزم هوتا سورېدلی ثنا الله هغه سوې چې لکه مطلب باړو سوچ نو کو چې یو خودواړه پولیس افسران دي او یو مرګریم دي بس چونکه هغه ته دا خطر پیدا شو جره د ما مړی. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زیم کیسر خان او تاسو ګوره کرائم کہانی. ګرانو ملګرو په 7 ستمبر باندې د میچنیګیټ تانی حدود نه د یو پولیس افسر لاش ملو شوی کم چې ډیر به دردې سره وجل شوی او داغه د بدن صحیح سه هم کمې وي. د حواله سره پولیس انویسټیګیشن شروع کړي. دغه پولیس افسر کیس چې کم دی هغه ټریس کړي دی. دا ډیر اهم کیسو د پولیس د پاره او ډیر بر وخت کاروایی کړي. دا ډیر عجیب شانت کیس دی. یو پولیس افسر لګی شوی دی او خپل دوست پولیس افسر وجلې دی. داسې وخت رالو چې اوس نه څوک دوستانې ته ګوري او نه پیټي بندې ته ګوري. دا دواړه هغه کسان دي چې د دین خلک دا امید ساتي چې دی به موږ تحفظ راکړي او انصاف براکړي. خو پته نه لګي چې هغه څه وجوهاتو اب موږ تاسو ته په دې ډیټیل کې خایو چې یو پولیس افسر لګی شو او بل پولیس افسر وجلو. د حواله سره به مدثر حیات خان سره خبرې کوو چې دا لاش څنګه ملو شوی د کم ځای نه ملو شوی بیا کې څنګه ټریس شو. بسم الله الرحمن الرحیم. دا جی په 8 تاریخ باندې سحر تقریبا 8 بجې کنټرول مونږ ته کال وکړو چې د دې تلرځي پول سره دی لکه چا کال وکړو د کنټرول په نمبر سره ته ډیډ باډي پرته ده. زه عمره سات لاړم مې قتل اراضیاتو کې یو ډیډ باډي پرته وا هغه ټایم خو شناخت نه کېدو اور داسې نیم مسخ شو د شانتلا شو. نو بیا مونږ چې کوم خپل افیسر جو هغه هم کړل بیا اپریشن سیب سی پی او سیب ای خپل سپاٹ وزټ کو مونږه ما غزه د تفتیش آغاز کو جی ټولو نه پهله دوی سره چې کوم نږدې صفاصله کې د دوی گاډي ولاړو هغه گاډي کې د دوی یونیفارم پروت وغیرہ موږ ته کنفرم شو چې دا پولیس والا دي. بیا د دوی نوم وغیرہ موږ ته کنفرم شو. د دوی فیملی ته موږ اطلاع وکړه الته ډیډ باډي موږ پک کړی جی موږ پوسټ مارټم د لپاره واستولا پوسټ مارټم موږ وکړو دا ډیډ باډي او هغه نه پس موږ خپل تفتیش شروع کو په مختلف پهلوګانو باندې. هغه نه ټولو نه پهله په سی سی ټي وي فوټیجز جوړي هغه باندې مو کارو کو د کوم سی ډي ار جو هغه مو قتل جیو فینسینګ هم پکې وکړو په مختلفو پهلو باندې سر مونږ دې کې بیا تفتیش وکړو. الحمدلله at the end of the day بس کیس مټریس څنګه چې تاسو وی چې بیا تاسو سی ډي ار او کتو سی سی ټي وی کتو کم زنه کلو مې لو شو بیا ملزم مان دي کې سودي او څنګه ورته ورسېدي. د کیږي فرست اف اول مونږ د دوی چې کله سی ډي ار انالیسیس کو نو په هغه کې د چې کوم دواړه ملزمان دي د دې دواړو زموږ په سپاټ باندې پریزنس د دې دواړو یو بل سره رابطه دا غینه مونږ ته دغه شو د دې خلاف چې کوم زموږ شک هغه ورو یقین ته بدلیدو. ان بعد چې کله مونږ دوی پک کړل دوی مو انټروګیټ کړل د خپل جرم کنفیشن وکړو جی او تاسو ته په مسئله کې چې کوم یو ملزم دی دا خو پولیس افسر دی کنه د بیچ میټ هم دی او کمره کې مور سره یو ځای پاتې کېدو. بالکل جی دا دوه خپلو کې خدرینا فرینډز دی د قاتل او مقتول د دوی سناولا نوم د خپل په پولیس ډپارټمنټ کې او دوی بیچ میټ سمو یو فلیټ کې به مو اوسېدل او پریزنټلی دوی اومیو پولیس سټیشن کې ډیوټي کوله جی. وجه یې یاد کړی د سنا الله چې دونه نږدې مرګ دی ولې قتل وجه د دوی جی هم دغه ده چې د دې سنا الله دی یو دا غوي یو فیملی سره انګیجمنٹ شو بیا انګیجمنٹ کې د دې سره تنازعات راغلي او هغه په بنا باندې دوی هغه رشتہ ختم کړو. نو هغه
د دې مخالفینو هغه د مقتول سره ډیر خټاوم زو چې کوم د ثناء الله دی اپوننټ سو مقتول سره خټاوم زو او دوی تدا خدشه لګیدل و د قاتل ته چیرې د چونکه هغه سره فرندز د خپلو کې نو دنه ماته مرګ خطر لا حق او د دویل چې مختلف اوقاتو کې ماته داسې فیل شو دی به یو ځای ګرځیدل او د ماته دا غوي ډیر زیات خبرې کولې چیرې دا ټول محرکات دي دا چې کوم پولیس افسر قاتل دی اوس د مرګره مو د جنازه کې او په دعا کې شریک شوی بالکل جدي په جنازه کې هم شریک وو په دعا کې هم شریک وو د ټولو نه زیات خدمت ولدی هم په غزا کې کړی دی سر د ایسای صفدر خان چې کوم لاش ملو شوی دی کې موږ اورو چې دی کې یو پولیس افسر هم دی جی بالکل دا صفدر والا هغه کې مین کوم هغه یو ایسای ثناء الله ده چې کوم دی روممیټ او کورسمیټ هم ده اور وجه انات داو بلکې هغه خپل یو مرګري سره مل کې جواد نومه ده دا مرډر کړی دا وجه نه دا چې کوم ثناء الله والا رو اتاولا اور رشتہ س ډوري اور تنازع په وجه دا ختم شوی بیا دی چې کوم هغه سخرو هغه صفدر ته دوه درې ځل جواب کړو چې د ثناء الله ته وایي چې مو سره بو خبره بو کوي او جرګه او ایټسیکټرا بیا دی دوران کې د ثناء الله او صفدر دوه ځل هاتپای هم شوی ده په دغه وجه دی وجه چې هغه ورته ویلو چې تور سره ملاوي ثناء الله ته دا شک و چې صفدر هغه سره ملاو ده ما رور ولا زړه سره نه غنې سره دی وجه نه ثناء الله چې دا ویلو چې دا ما باندې راشي زه دینه پهلا چې دا مړکم سر دا ملزم ہوتا سورې دلی ثناء الله هغه سوې چې لکه مطلب باړو سوچنو کو چې یو خود واړه پولیس افسران دي او یو مرګریم دي بس چونکه هغه ته دا خطر پیدا شو چې د ما مړی اور هغه 3-4 ځونه کې هغه وی چې ما هغه چې کوم رور ولا زور سخرو هغه سره دي 3-4 ځل ما میټینګ باندې موقع تلو چې چرته ناستو او خبرې کولو چای اوس کولو وای ما ته بار ذهن کې راتلو چې دا به ما مړی او دوه ځل هته پایم شوی صفدر او ثناء الله والا جواد په دې کې څه کردار دی دی مرګره ده ثناء الله والا اور دی دوړه مل کې دا پلانینګ کړو اور دا شی وی رسول ایم پولیس کې دي سر نه جواد پولیس کې نه ده هغه یو خپل داړیدارو چونکه دی مرګره ده اور دا ځان سره مرګره کړو او د دوړه مل کې دا کار وکړو سر پولیس خو په خپل دا ټول کې سونه مطلب ډیل کوي نو دی کې دا ملزم چې کوم دی ثناء الله د خپل جرم په عدالت کې منلې دي که صرف پولیس ته منلې نه جی دا جواد چې کوم دا سیکنډ مرګره نن سهار 164 عدالت کې وکړو اور ای کې د پورا کیس الته بیان کړو چې کوم واقعیا او انسیډنٹ شوی اور خپل هم کردار خلو اور ثناء الله والا مطلب دا اٹ از ناو ایڈمیټډ ان د کورټ دی په سبا نه تاسو وی چې بوتل یو سر د غزې ته دا اکچولی د ویلو چې دالته متصن نارکوټکس والا انفارمیشن دا ثناء الله ورته ویلو وی راشه دا بونی سو اور مو بخ کردګي بو شي اور دا د بو شي مو ته نام مليږي دی وجنه دا الته بوتلو اسی چې انویسټیګیشن کې وی او اف دی ریکارډ دی د ملزم پس یا منشیات پس تلی شي سر ګوره جی دا تنه هات خنو خو دو د سکیدې شي چې چرته هارت پرسوټ کې ښه انفارمیشن نه الته پولیس افسر کو چرته متلی شي کنه لیکن دا چې دا دو دا او کړ جره جزا مو بو دا کردګي بو اور ښه انفارمیشن دا اور سن نقصان بنوي او دا الټا گیم و جی ګرانو مرګرو د واقعي ټول ډیټیل تاسو وریدو کم قتل چې شوی اغم پولیس افسرو چې کم قاتلو اغم پولیس افسرو پولیس ډیره بر وخت کاروایی کړي د ملزمان نیولې دي خو د پولیس اوس هغه د پیټي بندې پته به اله لګي چې چالان داسې جوړ شي چې ملزم ته د عدالت نه سزا ملو شي